د رحمت الله نبیل ځانګړی پیغام طالبانو ته پاکستان کې د ISI مشر ولې له ملا برادر څخه لونګۍ او واسکټ لرې کړي. رحمت الله نبیل له طالبانو څخه څه غوښتلي دي په دې ویډیو کې را سره کتلی شئ او چینل سبسکرایب کړي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. رحمت الله نبیل پر خپله فیسبوک پاڼه لیکي طالبانو ته ځانګړی پیغام: پاکستان تل ستاسو او د افغانستان سپکه غواړي. هغوی تاسو ته د درنښت درکولو فکر هیڅکله نه لري. هغوی یوازې په افغانستان کې جګړه خپل ارزښت بولي. له همدې امله یې ستاسو مشران سپک کړل، وی وژل، وی رټل او زنداني هم کړل. همدا وروستۍ ورځې ملا برادر اخوند څو ورځې په کوټه کې په تمه و چې د ISI له مشر سره وګوري او بالاخره د دوشنبې په ورځ ورته د دې لیدنې زمینه برابره شوه. د سپکې ځای پکې دا دی چې ان د هغه واسکټ او لنګوټۍ یې هم مجلس ته ورسره نه ده پرېښې او یوازې په یوه کمیز او پرتوګ کې هغسې لکه پخوا چې زنداني ورسره کتلي دي. تېره ورځ بیا شیخ عبدالحکیم هغه څوک چې د طالبانو د دلابتا رئیس دی او د ده په فتوا د افغانستان پوځ، پولیس او ولس وژل کیږي، خو کله یې چې له پاکستان څخه قطر ته الوتنه کوله په ډیره بې عزتۍ د الوتکې له دروازې د ISI له لوري راګرځول شوی دی. نو بده مرغه دا سپکاوی یوازې په طالب لوري کې نه دی بلکې د یې لوري مشرانو هم همدا حال دی. خو دوی بیا ځانونه د افغانستان ارزښتونه او برم هم په هر ډګر کې لیلام او بې ارزښته کړي. اوس که غواړئ چې له برم او عزتمنه ډک د افغانستان غرور لا زیات کړئ او تر پښو لاندې نشي او د تاریخ له ذلته ډکه دا پاڼه زرینه شي، نو هغه طالب مشران او د افغانستان نور سیاسي مشران چې د خپلواک افغانستان فکر په سر کې لري او د ISI او نور استخباراتي کړیو په یرغمل کې نه دي، د هیواد او ملت ژغورنې لپاره باید هغه افغاني طرحه وړاندې کړي چې هغې کې د افغانستان یو ځل بیا د ټولو افغانانو واقعي کور وګرځي او افغانستان د رښتونې سولې او ټیکا لوري ته ولاړ شي او زموږ ګران هیواد د هیوادونو د مقابلې له میدان څخه د تعامل او همکارۍ په ډګر بدل شي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.